السلام علیکم محترمو. دغه کور موږ کشف کړ د 12 استخباراتو حوزې نه مجاهدینو راپور و همکارو مجاهدینو. نو په دغه کور کې دوه جنکۍ ساتل کیږي، تقریبا د 12 کلو عمر لري. نو دوی دواړه خویندې هم نه دي او دلته په دې کور کې چې موږ معلومات وکړو دغه نمجنه کوټه کې د کوټې حال وګوره چې بیخي نم لري، اوبه دي پکې د تخت کې. نو موږ راغلو مجاهدینو کشف کړ او د موږ مجاهده خور د عملیاتو مجاهدین راغله او مجاهده خور م راغله، کور مې څه وکړو تلاشي مې وکړله. مجاهد خور م داخل ننوته کوټه کې چې دا دوه جنکیانې کشف کړل. له دوی نه چې موږ څومره معلومات وکړو دوی په اقرار کې وایي چې موږ به د ورځې سهار به دغه کور چښتن چې د کوم کور یې نیول اصلي د خوست اوسېدونکي ځان معرفي کوي. په دغه زنځیر به یې تړلو د پایه پورې چې د زنځیر ویډیو مو کړه، د زنځیر داسې جګه په یو لاس زنځیر به یې تړلو او پس له هغه به بیا دوی ووت ماخستان به بېرته راته او نور به دغه مجاهده خور تاسو ته سوال او جواب ووایي. کوم تبر چې د مجاهد خور په لاس کې ده د جنکیانو اقرار کوي، دوی وایي چې دغه پلار دغه کس چې د دلته په کور کې موږ سره اوسېږي دغه تبر به یې پسې اخیسته او موږ به یې وهلو پې ډارولو پې. نو مجاهد خورې دغه دوه جنکیانو په اړه باندې ته مې یو څه توصیه وکړه که دخترها مثلا تو در خانه داخل شدی دخترها به چه حالت بود؟ ترسیده بود؟ چه رقم گپ بود؟ ما که داخل اتاق شدم ایش زیاد گریه میکرد، زیاد جمپرها را پوشید گریه میکرد. وقتی که من خود داخل شدم که زیاد گریه میکرد گفتم چرا ایده کلیچ کردم؟ مویای قیچی کردگی بود. مویاش قیچی کرده؟ از اردوش قیچی کرده. گفتم چرا مویت نه قیچی کرده؟ گفت میگه پدرم میگه ما از خوست هستیم، اردی ما خوارا نیستیم، می خوارم نمیشه دیکاکا زوی لور میده. میگه روزانه ما رو د زنجیر بسته میکنه، خودش میره پشت وظیفه. شب که از وظیفه میایه و ما را از زنجیر اعلام میکنه و تبر میگیره ما را میزنه. خب اردویش چند سال میشه که اینجا نگاه میشه؟ 2 سال 2.5 سال میشه که اینجا زندگی میکنه. اینا هم خود از خوست معرفی میکنن؟ از خوست معرفی میکنن. بله. خب اینا خیلی ترسیده حاله که ما از یا زیاد ترسیدن، ولی حقیقت معلوم نیست که چی میگن. میگه پدرم هست در شهر غریبی میکنه. ولی برای از اطمینان بده که مثلا برایش بگو که ما مطمئن هستیم که برای شما هر جایی که زندگیتون خوش است همونجا ما میرسانیم، دیگه ترس مرس نیست. خوب اطمینان برایش بدید. شما هر جایی که خوشحال هستین ما هر جایی که شما خوش میباشه ما شما را اونجا میبریم. ها؟ صحیح. درست است؟ تاسو خو یې مونږ ورو داسې ځای ته مرو چې تاسو به نو محترمو دغه دوه جنکیانې چې دغه مجاهدین ورونه دي را سره او دغه مجاهده خور د موږ سره د عملیاتو په جریان کې موږ ته راپور راغی چې په دغه کور کې جنکیانې ساتل کېږي او څوک نسته پکې. د بیرون دروازه هم قلفه او دغه کور کې چې د سیاسر د جنکیانې ساتل کېدي د ورو دروازه هم قلفه. موږ چې غږ وکړه دغه مجاهده خور راغله د جنکیانو غږ وکړه چې ور مات